سلام ګرانو دوستانو، هیله ده چې جوړ او روغ. نن درته د ولایتونو په پیژندنه کې د هیواد پلازمینه در پیژندم. په دې ویډیو کې مې البته ډیر مهم معلومات، ډیر مهم تصویرونه او ډیر مهم ویډیوګانې د تیر وختونو او د اوس وختونو تاسو ته راغونډ کړي دي او د کابل د بعضو مهمو ساحو چې د نمونه یې راپاتې دي د هغې په باره کې معلومات راغونډ کړي دي. همدارنګه په دې باره مې معلومات راغونډ کړي چې څنګه د کابل ولایت د هیواد پلازمینې په نامه ونومول شوه او داسې نور مهم معلومات. هیله ده مهمه ده چې تاسو ویډیو تر آخره پورې وګورئ، چینل مو سبسکرایب کړئ. هیله کوو چې سبسکرایب کړئ او خپل نظر مو راسره شریک کړئ. مننه کوو دوستانو. د تیری ویډیو چې د وردګ ولایت په اړه وه ډېر دوستانو خوښ او خپل نظرونه یې راسره شریک کړل. البته اوس مو وغوښتل چې په دې اړه معلومات، نو ویډیو تر آخره تعقیب کړئ، چینل مو سبسکرایب کړئ. ګرانو دوستانو، دا کابل ښار دی. البته دا پخوانی کابل ښار دی. فکر وکړئ چې تاسو په هغه زمانه او په هغه وخت کې شتون لرئ. نو چې په هغه وخت کې تاسو شتون لرئ، دا هغه ښار دی، هغه ښار وه چې پاک او صفا وه. خلکو یې ځانګړې مینه د یو بل سره لرله. خلکو یې یو بل ته مرسته او کومک او همکاري کړله. خلکو یې د نورو ولایتونو او د نورو بهرنیو خلکو چې دلته به راتلل یوه خاصه او ځانګړې میلمه پالنه کوله. دا هغه ښار وه چې د وخت پخوانیو شاهانو حتی د ډېرې مینې درلودلو له امله د خپلو پلازمینو په نامه یاد کړی. ظهیرالدین بابر دا ښار د خپل زړه په حیثیت ورکړی او د خپل زړه په شکل یې تصویر کېښودلی. ظهیرالدین بابر داسې توصیه وکړله چې کله زه مړ شوم نو زما جسد به د کابل ښار کې دفن کړئ، چې اوس په هغه ساحه کې دفن دی چې د باغ بابر په نامه یادېږي. د احمد شاه ابدالي زوی تیمورشاه هم همدغه کړنه ترسره کړله. تیمورشاه چې کله په یخنۍ کې پېښور ته تلله، په اوړي کې بیا کابل ته راتله. کابل یې خاص خوښ وه، کابل سره یې خاصه مینه لرله. د همدې امله پلازمینه یې د کندهار څخه کابل ته را انتقال کړه. خو دا هغه کابل دی چې اوس فرق او واضح فرق د هغه کابل سره لري چې پخوا. که اوس موږ او تاسو په دې کابل کې شتون لرو، دا هغه کابل نه دی. دا یو زخمی کابل دی، یو زخمی کابل دی چې مختلف ځایونه یې چا ور وران کړل او چا ور جوړ کړل. چا یې پښې ور کښته کړلې، چا یې لاسونه ور کښته کړل، چا یې زړه ورڅخه وایستله، چا یې زړه ور زخمي کړله. دا ښار نه یې ښکلا پاتې شوله، نه یې صمیمیت د خلکو پاتې شو او نه هم د دې ښار پاکوالی او صفایي پاتې شوه. هر چا وران کړله، هر چا هغه خپل زهر او زهرګین مواد پکې وشیندل. ښار یې په کنډواله بدل کړه، سړکونه یې وران، تعمیرونه او ساختمانونه بنګلې یې ور ویجاړې کړلې.
په میلیونونو او زرهاو خلک یې زخمی او شهیدان کړل. چا د اسلام په نامه، چا په یوه بل نامه دغه ښار وران او ظاهراً په داسې ښار بدل کړه چې د لیدلو وړ نه وه. کابل ښار د هغو ښارونو څخه دی چې په نړۍ کې یې نوم او شهرت درلودله. په نړۍ کې 4 ښارونه وو چې خاص او ځانګړی نوم یې درلودله: د امریکا نیویارک، د مصر قاهره، د انګلستان لندن او همدارنګه د افغانستان کابل. دا هغه ښارونه وو چې خلک به د مختلفو هیوادونو څخه دغه ښارونو ته د سیاحت او لیدلو لپاره تلل. خو اوس دا ښار پخوانی ښکلا نه لري. دا ښار که څه هم اوسني نظام کې یعنې د جمهوریت په دوره کې یو څه ورغول شه، خو نه یې خلک پخواني دي او نه هغه روح یې پخوانی دی چې پخوا و. کابل ولایت 15 ولسوالۍ لري، 22 ناحیې لري، تر 6 میلیونو ډیر نفوس لري. کابل ولایت هغه ولایت دی چې د نړۍ د پرنفوسه ښارونو په جمله کې دی، چې نفوس یې د انکشاف همدارنګه د پراخېدو په ساحه کې دی، چې د پراخېدو د نظره 5م مقام لري او د نړۍ 94م ښار تر ټولو غټ ښار بلل کیږي. کابل ولایت مختلفې سیمې لري چې بعضې سیمې یې ډېر د پخوا څخه نومول شوي، لکه د خرابات کوڅه یا کوچه خرابات، جوشیر، دیمزنګ، خیرخانه، خوشحال خان، مرادخانی، جاده میوند، شور بازار، همدارنګه کوچه کاپروشي او داسې نورې سیمې دي چې پخوانۍ سیمې بلل کیږي او تر اوسه پورې نمونه شتون لري. درنو دوستانو، کابل ولایت چې مهمه تاریخي او ښکلې سیمې لري، د هغې جملې څخه یو هم د جوشیر سیمه ده. دا چې ولې جوشیر ورته وایي، دلته 2 روایتونه موجود دي. جوشیر خپله د شیدو ویاله معنا ورکوي. لومړنی یا اولنی روایت داسې وایي چې پخوانی پادشاه یوه لور درلوده د سادینا په نامه. سادینا سهار د وخته به دغه سیمې ته ځان ورسوله. وروسته د دې څخه چې د کابل ولایت د سیمو څخه به یې ننداره وکړه، په دې اوبو او په دې جوی کې به یې خپل هغه ګړی یا هغه منګی چې د شیدو څخه ډک وه، هغه به یې ور خالي کړه، چې د همدې په پلوي به نورو خلکو هم همدغه کار کړلو، چې د جوی اوبه به یې سپین رنګ وپوښله. دوهم روایت بیا داسې وایي چې هندوان او سکان
سهار د وخته کله چې خپلو عبادت ځایونو ته تلل، وروسته د دې څخه چې د عبادت ځایونو څخه به یې راتلل، خپل هغه منګي چې د شیدو څخه ډک وو په همدې ویاله کې ور خالي کړل، چې د ویالې اوبو به سپین رنګ وپوښله، چې له همدې امله ورته جوشیر ویل کېدل او تر اوسه هم ورته وایي. نو دلته دوستانو دا دوه روایته موجود دي چې تاسو ته مې وړاندې کړل. باغ بابر، زما وروستنی وصیت دا دی کله چې مړ شوم زما جسد د بابر باغ کې دفن او یا د خاورو لاندې کړئ، ځکه د دې ښار سره خاصه او ځانګړې مینه لرم. دا ښار د ښکلاوو ښار دی. دوستانو دغه وینا، دغه خبرې چې د ظهیرالدین بابر په کتاب کې راغلی دي، دا د هغه وینا ده. ظهیرالدین بابر د کابل ولایت سره خاصه مینه لرله، ځکه کابل یو ځانګړی پلازمینه، یو ځانګړی ولایت و چې خاصه ښکلا یې لرله، خلکو یې خاصه او ځانګړې رسم او دودونه درلودل. ظهیرالدین بابر 1528 کال کې دغه باغ ودان او بنسټ یې کېښود، چې کابل ته یې خاصه ښکلا ورکړله، چې تر اوسه دغه باغ شتون لري. په ورځ کې په زرهاوو خلک د دغه باغ څخه لیدنه کوي. هغه وخت د مغولو پاچاهانو یو خاص تګلاره او یو خاص عادت درلودله. یو د عادتونو څخه دا و چې مختلفې استراحتګاوې لرلې، چې د ژوند وروستنی برخې یعنې ژوند پای برخې ته به یې یوه استراحتګاه انتخابوله، چې ظهیرالدین بابر کابل خپله وروستنی استراحتګاه انتخاب کړله او اوس یې جسد په همدغه باغ کې شتون او دفن شوی دی، چې البته لومړی په هند کې وفات شوی، بیا وروسته جسد یې د ده په وصیت دلته خاورو ته سپارل شوی. درنو دوستانو، د امیر عبدالرحمن خان دوره وه. هغه وخت د مختلفو ځایونو څخه یوه ډله پښتانه راټول شول، یوه سیمه یې آباده کړله او یوه سیمه یې سمسوره کړله، چې اوس ورته د افغانان ویل کېږي. البته داسې ویل کېږي چې دا ډله یو خاص کلتور، یوه خاصه رسم رواجونه یې سرته رسول، چې د همدې امله نورو خلکو بیا داسې فیصله وکړله چې دغه سیمه د افغانان ونومول شي، چې د هغې وخت ښاروال هم د دې سره موافقه وکړله او دا سیمه یې د افغانان ونوموله، چې تر اوسه یې په همدې نامه یادېږي.
اشتراوت